بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته دا زده کوم چې تاسو به خپل کور کې خپلو ماشومانو سره انګلیسي څنګه وایي. کلاس ډیر مهم دی، تر اخره پورې وګورئ او د خپل کور ماشومانو سره هم شریک کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پلنې ټکی موږ سره اسه دی هری اف، زر کوه. که موږ چېرته خپل کور کې ماشوم ته وایي چې زر کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي هری اف. گو and play، لاړ شه او لوبه وکړه. که تاسو چېرته خپل کور کې خپل ماشوم ته وایي چې زه لاړ شه او لوبه وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي go and play. ټیک بات، ولامبه. که ته چېرته کور کې ماشوم ته وایي چې هلکه ولامبه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ټیک بات. ټیک ا بایټ، یوه نوړۍ وخوره. که ته چېرته کور کې ماشوم ته وایي چې هلکه یوه نوړۍ روټۍ خو وخوره، نو په انګلیش کې به ورته وایي ټیک ا بایټ. ډونټ بی لیزی، سست مه جوړېږه. یعنی اکثر زموږ کور کې ماشوم هغه سستي کار وغیره دا نشي کولی، او که موږ ورته وایو چې سست مه جوړېږه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ بی لیزی. وای آر یو ناٹ انسرینګ، ته ځواب ولې نه راکوې. که ته چېرته کور کې ماشوم ته څه خبره کوې او هغه تاله ځواب نه درکوي، او ته ورته وایې چې ماله ته را ځواب ولې نه راکوې، نو په انګلیش کې به ورته وایې وای آر یو ناٹ انسرینګ. پوټ یور بوکس ان د بیگ، خپل کتابونه په بسته کې واچوه. که ته چېرته خپل کور کې ماشوم ته وایې چې راستا کوم کتابونه دي دا په بسته کې واچوه، نو په انګلیش کې به ورته وایې پوټ یور بوکس ان د بیگ. نیور، کله هم نه. که تاسو چېرته کور کې ماشوم ته وایې چې دا کار به کله هم نه کوې، نو په انګلیش کې به ورته وایې نیور. نو یو ټرای، اوس ته کوشش وکړه. که چېرته تاسو یو کار کوئ او تاسو خپل کور کې ماشوم ته وایئ چې تاسو په دې باندې اوس کوشش وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایئ نو یو ټرای. دیس از ایزی، دا آسان دی. که ته چېرته ماشوم ته وایې چې دا چیز آسان دی، نو په انګلیش کې به ورته وایئ دیس از ایزی. یو آر ویری ګډ، ته ډېر ښه یې. که چېرته تاسو کور کې ماشوم ته وایئ چې ته ډېر ښه یې، نو په انګلیش کې به ورته وایئ یو آر ویری ګډ. ډونټ ډسټرب می، ما مه تنګوه. که موږ چېرته کور کې ماشوم ته وایي چې هلکه ما مه تنګوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ ډسټرب می. بی هیپي، خوشحاله اوسئ. که ته چېرته په کور کې ماشوم ته وایي چې خوشحاله اوسئ، نو په انګلیش کې به ورته وایي بی هیپي. لیټس پلی ا گیم، راځه چې لوبه وکړو. که چېرته تاسو کور کې ماشوم ته وایي چې راځه چې دواړه لوبه وکړو، نو په انګلیش کې به ورته وایي لیټس پلی ا گیم. سټینډ سټیل، نیغ ودرېږه. که چېرته ته کور کې ماشوم ته وایي چې هلکه نیغ ودرېږه، نو په انګلیش کې به ورته وایي سټینډ سټیل. ډونټ موو، حرکت مه کوه. که چېرته تاسو کور کې یو ماشوم ته وایي چې حرکت مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ موو. گو اپسټیر، بره لاړ شه. که موږ چېرته ماشوم ته وایي چې بره وخیژه یا بره لاړ شه، نو په انګلیش کې به ورته وایي گو اپسټیرز. گو ډاون سټیرز، لاندې لاړ شه. که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي چې لاندې لاړ شه، نو په انګلیش کې به ورته وایي گو ډاون سټیرز. ډونټ شاوټ، چغې مه وهه. که چېرته زموږ په کور کې یو ماشوم چېرته چغې وهي یا شور کوي، او موږ ورته وایي چې هلکه چغې مه وهه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ شاوټ. واټس ګوینګ آن، څه روان دي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه څه روان دي یا څه صورتحال دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي واټس ګوینګ آن. دیس ون، دا یو. که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایي چې هلکه دا یو، نو په انګلیش کې به ورته وایي دیس ون. دیټ ون، هغه یو. که موږ ورته وایي چې هلکه هغه څیز یا هغه یو، نو په انګلیش کې به ورته وایي دیټ ون. ډو اټ، دا وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا کار وکړه، ماشوم ته وایي خپل کور کې چې دا کار وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډو اټ. ډو اټ فاسټ، دا زر وکړه. که موږ چېرته یو کار کوو، موږ ماشوم ته وایي چې هلکه دا کار زر وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډو اټ فاسټ. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې ما تاسو ته دا زده کړه چې موږ به خپل کور کې خپلو ماشومانو سره انګلیسي څنګه وایي. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ. د الله په امان.